الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مونږ د مبادئ الاصول کې اتلسم نمبر صفحه کې دا څلورم قسم الامر بالشيء يدل على حسن المأمور به دا پاتې شوی و. نو الامر بالشيء وی حکم کول په یو شي سره دا دلالت کوي پر حسن المأمور به، یعنی امر یو حکم کوي، الله جل شانه یو حکم کوي، بس دا د مامورین دپاره زموږ ستاسو دپاره ده هغه حسن دی، یعنی ښه دی زموږ ستاسو دپاره. نو دی وایي څلورم الامر بالشیء حکم کول په یو شي سره یدل دلالت کوي علی حسن المامور به، پر حسن مامور به باندې، یعنی په ښه والي د هغه باندې. اذا كان الامر حکیما که چیر امر هغه حکیم و. ثم المأمور به في حق الحسن نوعان، بیا مامور به په حق د حسن کې دا پر دوه قسمه دی. یو حسن اول حسن بنفسه دی او دویم حسن لغیره دی. اول حسن بنفسه، حسن بنفسه څنګه دی؟ مثل الایمان بالله تعالی، لکه ایمان په الله تعالی سره راوړل، دا ګوره حسن بنفسه دی. لکه حدیث جبریل هم راځي چې ان تؤمن بالله. او دا رقم والشکر للمنعم، او شکر دا نعمت کوونکی چا در باندې نعمت وکړي، لکه حدیث کې هم راځي من لم یشکر الناس لم یشکر الله. د انسانانو شکر که څوک ادا نه کړي نو د الله شکر نه ادا کړي. او والصدق دا رقم یو څوک رښتیا وایي، د حسن نفسي، لکه نبی اسلام دا وایي علیکم بالصدق. والعدل، او دا رقم یو څوک د عدل خبره کوي، دا هم د حسن بنفسه دی، لکه الله رب العالمین فرمایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ګوره. او دا رقم والصلاة، لکه لمونځ، لکه الله رب العالمین واقیم الصلاة ونحوها، په مثال سره من العبادات الخالصه، خالص عبادتونه چې دا ټول په حکم د حسن بنفسه کې راځي. حکم د دې دا دی اذا وجب اداؤه، کله چې واجب سو ادا د دې حسن بنفسه اعمالو، لا يسقط الا بالادا، دا نه ساقطیږي مګر په ادا سره. وهذا فيما لا يحتمل السقوط، دا په حال کې چې احتمال د دې نه وي، یعنی ساقطېدل د دې نه وي. کل ایمان بالله تعالی، لکه ایمان په الله تعالی سره راوړل، ځکه د ایمان دا حسن بنفسي دی، سقوط د دې هغه امکان نه لري. و اما ما يحتمل السقوط، او هغه چې احتمال د سقوط لري، نو د 19 نمبر صفحه کې وایي فهو يسقط بالاداء، هغه ساقطېږي په ادا سره، او باسقاط الامر، یا په ساقطولو د امر سره، د حکم کوونکي سره. لکه مثلا اوس مونځ دی، ګوره مونځ دی، لکه حدیث کې راځي رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ. ګوره دا مونځ مونږ تاسو نه ساقطېږي، خو د کشني څخه بیا د صبي څخه حکم د صبي چې پر کېږي، یعنی وړوکی بلوغ ته نه رسېدلی، د هغه څخه ساقط دی. یا مجنون دی، نیونی دی، د هغه څخه حکم د مانځه ساقط دی. یعنی دا په اسقاط د امیر سره، ځکه الله رب العالمین دا حکم کړی دی چې د کوچنیانو په حکم د شارع د نبی اسلام په واسطه باندې، چې ګوره د نیوني یا دا رقم د هغه چې بلوغ ته نه رسېدلی، هغه مونځ په هغه باندې مثلا شته نه، که وکړي البته هغه صحیح خبره ده. دویم باجز و حسن لغیره، و حسن لغیره دی چې د بل څه د وجې دی حسن وي، ښه وي. مثل السعی الى الجمعة، لکه تګ کول و جمعې ته، والوضوء للصلاة، او اودس کول مانځه ته، دا ښه دی، خو د بل څه دپاره ښه دی. څنګه؟ حکم دی چې یسقط المأمور به، ساقطېږي هغه مامور به چې په کوم شي سره حکم سوی، بسقوط ذلک، په ساقطېدلو د دې سره سوا د دې نه. لکه اوس مثلا مسافر دی، اوس مسافر باندې مونځ د جمعې هغه نشته، دا حسن دی، خو حسن لغیره دی، د بل څه د وجې حسن دی. او اسقاط د څه راوړی دی؟ هغه سفر دی. او دا رقم یا په نیز د بعض علماو د جمعې مونځ په زنانه باندې، د هغه حسن لغیره په حکم کې راځي. نو حکم دی چې د یسقط للمأمور، دا ساقطېږي د مامور به چې په کوم شي سره حکم سوی، بسقوط ذلک الغیر، په سقوط د دې سره، یعنی چې د هغه نه علاوه وي. یعنی حسن لغیره دې ته وایي چې کله ته یو، یعنی حسن لغیره د دې تعریف دا دی چې کم شی د ده په وجه واجب سوی دی، نو سقوط یې هم د ده په وجه سره راتلی سي. لکه مثال مونږ بیان کړی چې
زنانه تګ کول جمعې ته یا مسافر د جمعې مونځ دا اوس په دوی باندې واجب سوی دی ځکه مامور به دی او حسن دی. خو کله چې دوی د اراده د سفر وکړي یا حکم د زنانې رالی نو سکوت هغه د غیر دپاره سو یعنی حسن لغیره سو. فایده دې دا ده وقریب من هذا النوع وایي نږدې و دې نوع ته الحدود حدود دي حدود د حسن لغیره دي والقصاص قصاص دی والجهاد جهاد د حسن لغیره دي د بل څه د وجې ښه دي. څه رقم وایي فإن الحد یقینا حد چې دی حسن دا ښه دی لکونی زاجر عن الجنایه دې وایي څخه چې بیا نور کسان دې څخه زجر کوي د جنایت څخه او نور خلک د دې جرم او د دې جنایت څخه منع کیږي. او دوی وایي والجهاد حسن جهاد دا حسن دی وجه څه ده لدفع شر الکفرة د دفع کولو د شر یا الکفره کفره مطلب هغه د کفارو د شر څخه دفع د مسلمانانو دپاره راحت دی. او دا رقم و اعلاء کلمة الله او د وجې د اعلاء کلمة الله د کلمې د لوړوالي د وجې نه. نو نن درس کې هغه مهمه خلاصه دا وه چې الامر بالشیء يدل على حسن مامور به اذا کان الامر حکیما یعنی په یو شي سره حکم کول دا دلالت کوي په ښه والي د مامور به باندې یعنی په کوم شي باندې چې حکم سوی هغه د امیر د طرف وي که د الله رب العالمین د طرف و هغه ښه دی. بیا د یو مامور به دا په حق د حسن کې په دوه قسمه دی یو حسن من نفسه دی یعنی په خپل نفس سره ښه لکه ایمان ښه دی په الله تعالی سره او دا رقم شکر د منعم او صدق عدل صلات دا رقم نور د دې په مثال سره وضاحتونه مثالونه. وایي حکم د دې دا و چې دا نه ساکتېږي د دې ادا واجب ده وهذا فی ما لا یحتمل سکوت او په دې کې احتمال د سکوت هم نه وي لکه ایمان په الله سره راوړل په دې کې هېڅ احتمال د سکوت نشته چې دا انسان نه ساکتېږي که ساکت شو نو بیا ایمان ورڅخه لواړی. او وایي دا کله کله په هغه وخت کې سکوت کېږي ساکتېږي چې کله هغه د امیر د حکم طرفي لکه دغه ایمان دی ګوره ایمان ته مؤمن مسلمان یې لکه الله رب العالمین فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان یو ځای کې د کفارو سره مخ شولې او تا ته هلته د مرګ خطره وله لکه اگر چې دا نن سبا په عزم کې راځي چې تا وژني نو بیا که ته ستا د خوله باندې دا د کفر کلمه یي نو زړه به دې مطمئن په ایمان سره نو بیا دې کې مثلا نو ګوره دا د الله رب العالمین د طرفه دا حکم دی یعنې دا حکم چې کوم ساکت کړی دا امیر ساکت کړی دی چې کله امیر ساکت کړي بیا پروا نه لري. بل حسن لغیره و یعنې د بل شي د وجې لکه سعی و جمعې ته کول یعنې تګ کول و جمعې ته دا مامور به و او حسن و په هغه وخت کې ساکت کېږي په څه وخت کې چې کله د امیر د طرفه سکوت راسي د امیر د طرفه حکم وسي لکه پر مسافر باندې جمعه نسته او دا په زنانې باندې مونځ د جمعې نسته وبالله اگر چې په زنانې باندې مونځ د جمعې زموږ په نیز باندې هغه شته دې باره کې ډېر حدیث مدلول دي خو د بعضې روایتونه دا ښکاره کېږي که رانشي هم پروا نشته که چیرې دې لره د پردې او دغه انتظام نه وي وبالله تعالی توفیق.